د نورو میرمنو لپاره د کار موندلو هڅې. د لاسي صنایعو په دې کوچني کارځای کې لسګونه کونډې بې سرپرسته او هغه ښځې په کار لګیا دي چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړي او د ورځنیو اړتیاوو پوره کولو څوک نه لري. په دې کارخونه کې اوس لا یو زیاتې میرمنې کار کوي چې دوی د ګلدوزۍ، خامک، خیاطۍ او نورو بېلابېلو برخو کې توکي برابروي او بیا یې په بازار کې پلوري. د ښځینه‌و لپاره دغه کارځای د معصومې پناهي په نامه میرمنې په واسطه د 100,000 افغانیو په پانګونه جوړ شوی. وای موخه د ښځینه‌و په کار بوختول او له حلال لارې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کول دي. مدت 2 سال میشه که من کار صنایع دستی را پیش میبرم. تعداد 50 الی 55 خانم زیر مجموعه است با ما کار میکنه. کلا خانمایی است که واقعا از نگاه اقتصادی مشکل داره و خانمای بی سرپرست را ما داریم که واقعا نانوار خانواده نداره. امزی صنایع دستی فعلا مشکل خود رفع منمایه. د میرمنو ته د کار په بدل کې هر اونۍ 200 افغانۍ ورکول کیږي، خو دا پیسې د دوی کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولای. امینا له خپلو 2 لوڼو سره هر ورځ د مرکز ته د کار زده کولو په موخه راځي. هغوی غواړي چې خیاطي زده کړي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي. ما یک تن از خانمایی که اینجا مردوزی میکنم. از یک مشکلات از خودم، من سرپرست خانواده هستم، شوهرم فوت شدن. ما اینجا کار میکنیم، یعنی درآمد نداره دیگه که ما یک زندگی پدر مادر اولاد بچلانم. د دې کارخونې مسؤلان هیلهمند دي که د بازار موندنې او مالی ملاتړ په برخه کې لاسنیوی وشي. کاروبار بلا پراخ او ډېرې نورې میرمنې به هم پر کار بوختې کړي. سرمایه هیچ نداریم، بیخی صفر هستیم از سرمایه. ما مالای کار میکنیم که مالای تولیدی است. ما از تولیدی از بیرون میاریم به خاطر که میگم یک چند نفری که اینجا که بیچاره که بسیار نیازمند هستن برام از یا مثلا یک چیزی کمک شه. هغه وای هر ورځ ورته ګڼې میرمنې د کار کولو په موخه مراجعه کوي، خو په وینای دومره امکانات نه لري چې ډېرو ښځو ته ورځ مزدوري ورکړي. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل او ولایتونو کې زرګونه میرمنې په بیلابېلو برخو کې پر صنعت او سوداګرۍ بوختې دي چې تولیدات یې په هیواد دننه او بهر کې هم پیریدونکي لري.